کتاب د پښتو ادبیاتو تاریخ لرغونې دوره، لیکوال سرمحقق زلمی هیوادمل، غږ بصیرالحق عادل، برخه 4، لیکلي یا تحریري پښتو ادبیات. د پښتو اثارو کوم اسناد چې تر موږ رسیدلي دي، د دغه اسنادو له مخې د پښتو تر ټولو پخوانی لیکل شوی او ثبت شوی ادبي اثر د 2 هجري پیړۍ دی. له 2 هجري پیړۍ نه تر اوسه پورې په زرګونو شاعران، ناظمان او لیکوال په دې ژبه کې تیر شوي دي چې په پښتو ژبه یې کتابونه لیکلي او د اشعارو دیوانونه یې ترتیب کړي دي او له نورو ژبو څخه اشعار او آثار په پښتو ترجمه کړي دي چې دغه ګرد آثار اوس زموږ لیکلي فرهنګي ذخیره ده. فرهنګي ذخیره مې ځکه ورته وویله چې د پښتو ژبې ګرده لیکلي ذخیره چې د دې څه د پاسه 12,500 کلونو په جریان کې ایجاد شوي ټول ادبي هنري ارزښت نه لري او موږ له خپل تعبیر سره سم دلته یوازې د هنري ادبي ارزښت لرونکي آثار په ادبیاتو کې راولو او په دغه کتاب کې بحث باندې کوو. د پښتو د تحریري آثارو کومه ذخیره چې اوس معلومه ده، په هغو کې منظوم او منثور آثار شامل دي چې په منثورو کې له مسجع او قافیه‌والو نثرونه نیولې د نن ورځې تر روانو ساده او د هنر او ښکلا په ګاڼه سمبال نثرونه هم شامل دي. او په منظومو کې موږ په عام ډول 4 ډوله شعري ژانرونه وینو. اول، د پښتو لرغونې سندرې. دا ډول سندرې د خپلو شکلي جوړښتونو له مخې نه د شرقي شاعرۍ له دیواني شعري ډولونو سره کټ مټ یو شی دي او نه یې ټولې ځانګړتیاوې د پښتو له ولسي سندرو سره یو شانوالی لري. نو همدا علت دی چې زموږ ځینو منلو ادب پوهانو لکه ښاغلي حبیب الله رفیع دا ډول سندرې د پښتو هغه لرغونې سندرې بللي دي چې د زاړه اریایي دوران د شعري اشکالو او اوسنیو ولسي ادبیاتو ترمنځ د اتصال د کړۍ حیثیت لرلی شي. دویم، د شرقي شاعرۍ شعري ډولونه. د پښتو په لیکلي ذخیره کې یوه عمده برخه د هغو شعرونو ډولونه دي چې د شرق د نورو ژبو لکه فارسي یا دري، عربي، اردو، ترکي او نورو په شاعرۍ کې هم موندل کیږي. پښتو هم دغه شعري ډولونه له خپلو نورو ګاونډیو ژبو څخه اخیستي دي چې په دغو شعري ډولونو کې موږ قصیده، غزل، رباعي، قطعه، مثنوي، مربع، مخمس، مسدس، مصبح، مسمن، معشر، ترجیع بند، ترکیب بند او نور شعري انواع یادولی شو. دریم، د پښتو د ولسي ادبیاتو شعري اقسام. د پښتو په لیکل شوي او ثبت شوي ذخیره کې ځینې داسې شعري انواع هم شته چې دا ډول شعرونه د خپل شکلي جوړښت له مخې د نورو ژبو په شاعرۍ کې نشي موندل کېدی او که په ځینو هندي ژبو لکه هندکو او اردو کې وموندل شي نو هغو هم له پښتو ادب نه اخیستي دي او د پښتو ادبیاتو په تقلید او یا د پښتنو لخوا د دغو ژبو په شاعرۍ کې د پښتو د ولسي ادبیاتو ځینې ډولونه باب شوي دي. دا ډول ولسي شعرونه زیاتره شفاهي بڼه لري خو د خپلو شفاهي اشکالو ترڅنګ دا ډول ادبیات ځینې قدیم لیکل شوي اسناد هم لري او زموږ ډیرو لوستو شاعرانو هم د شرقي شاعرۍ د نورو اصنافو ترڅنګ د خپلې شاعرۍ په دغو ملي چوکاټونو کې هم شاعري کړې ده. څلورم، نوي ادبي ډولونه. د 20مې پیړۍ په جریان کې د شرقي شاعرۍ او د پښتو ولسي شاعرۍ د شعري ډولونو ترڅنګ په پښتو ادب ځینې نوي ادبي ډولونه هم خپل کړل لکه آزاد شعر او سپین شعر او له آزاد او سپین شعر نه سربیره دغه مهال له پښتو ادبیاتو کې د لنډې کیسې، ناول او ډرامې لیکل هم پیل شوي دي او دغه دریو ادبي ډولونو هم زموږ په معاصرو ادبیاتو کې وده موندلې ده. دا کتاب چې ستاسې په لاسونو کې دی وروستي بحثونه د پښتو د همدغو تحریري ادبیاتو لنډ تاریخ دی چې بېلابېلې دورې او بېلابېل پړاوونه یې تیر کړي دي او تر نن ورځې را رسېدلي دي. د پښتو د تحریري ادبیاتو د پیژندنې لپاره موږ اړ یو چې خپل دغه ادبیات په یو چوکاټ کې مطالعه کړو. که داسې ونه کړو د تاریخي قدامت له مخې د هر شاعر احوال او اثار راوړو نو به زموږ دغه کار ادبي تاریخ نه بلکې یوې ادبي تذکرې ورته وي. حال دا چې موږ د خپلو ادبیاتو د تاریخ مطالعه کول غواړو. هر کله چې زموږ هدف ادبي تاریخ وي نو بیا موږ اړ کېږو چې د پښتو ادبیاتو پرمختیا مسایل زموږ د ټولنې له تاریخي وقایعو سره په ارتباط کې وڅېړو. د دې کار د سرته رسولو لپاره موږ مجبوریږو چې د ادبیاتو د رشد او انکشاف مرحلې او دورې وټاکو. زموږ څېړونکو د پښتو ادبیاتو د رشد د خصوصیاتو له پلوه د پښتو ادبیاتو د رشد تاریخي سیر په 3 دورو ویشلی دی چې هر دوره بیا څو مرحلې یا پړاوونه لري. د پښتو ادبیاتو د تاریخ لپاره دغه 3 دورې په دې نږدې کلونو کې د کاندید اکاډمیسن سرمحقق محمد صدیق روحي لخوا ټاکل شوي او د زیاترو پوهانو لخوا منل شوي دي. د پښتو دغه حاضر ادبي تاریخ د همدې دوره بندۍ مطابق لیکل شوی. په دې ټوکې به تاسې د پښتو د ادبي تاریخ لومړۍ دوره او 2مه دوره مطالعه کړئ. د پښتو د ادبي تاریخ لومړۍ دوره
د پښتو د ادبي تاریخ لومړی دوره له 2 هجري پیړۍ څخه پیل کیږي او د 10 هجري پیړۍ تر پایه ان د 11 تر لومړیو کلونو پورې دوام کوي. د دې دورې کوم ادبي اثار چې زموږ په واک کې دي زیاتره متفرق اثار دي. د دې دورې منظم او بشپړ اثار ډیر زموږ څېړونکو تر اوسه نه دي ترلاسه کړي یا دا چې تر اوسه نه دي کشف شوي یا لمنځه تللي دي. د دې دورې اثار سره لدی چې متفرق دي خو تاریخي تسلسل لري او زموږ په هیواد کې له پیښو شویو تاریخي او فکری جریاناتو سره په ارتباط کې را پیدا شوي دي او هم دغه اثار د خپل شکلی او جوړښتي خصوصیاتو د بیان د شیوې او د موضوعي ځانګړنو لپاره وزینې ګډې وجه لري چې د همدغه مشخصات او خپل تاریخي قدامت لامل موږ د پښتو دغه ګرد ترلاسه شوی متفرق اثار د پښتو د ادبي تاریخ په لومړی دوره کې مطالعه کوو. دلته ښایي ګرانو شاګردانو ته دا سوال پیدا شي چې د پښتو کوم پخواني ادبي اثار چې زموږ په واک کې دي او موږ پرې دلته خبرې کوو هغه خو د اسلامي دوران د 2مې پیړۍ دي. آیا تر دې د مخه او له اسلامي عصر د مخه زمانو پښتو اثار نشته او یا نه ترلاسه شوي؟ دغه احتمالي پوښتنو په جواب کې باید وویل شي چې تر اسلامي عصر د مخه هم د پښتو اثارو د موجودیت ځینې څرکونه له موږ سره شته چې د ګرانو لوستونکو د معلوماتو د دې بحث د پس منظر په توګه دلته یوازې تشه یادونه کوم. اول له هغو یوناني باختري پاچاهانو څخه چې په هندوستان کې پاچاهۍ ته رسیدلي دي یو هم مناندر نومیږي. دغه مناندر د حکومت او پاچاهۍ زمانه مورخانو د 2مې قبل المیلاد پیړۍ په واسطو کې ټاکلې ده. مناندر نسبت نورو یوناني باختري پاچاهانو ته له هندي رسومو سره ډیر بلد او په همدې روایاتو کې دا سړی د ملنده په نامه یادېږي. دغه مناندر باچا په مختلفو علمي او مذهبي موضوعاتو کې له عالمانو او روحانیونو سره بحثونه کول. مناندر باچا چې له بودایي حکیم ناګاسینه سره کوم بحثونه کړي دي دغه بحثونو ته ملنده پیڼهو وایي او دغه ملنده پیڼهو د بودایي مذهب له ډیرو مهمو کتابونو څخه ګڼل کیږي. څېړونکي عقیده لري چې دغه کتاب اصلي متن په زړه پښتو برابر شوی او چې هغه پښتو متن اوس ورک دی اما د دې پښتو متن پالي ترجمه شته. د دې ډلې څېړونکو د څېړنو له مخې دا ښکاري چې تر میلاد 150 کاله د مخه له پښتو ژبه د دې جوګه وه چې کتاب پکې ولیکل شي. دویم د هندوستان د راجستان د ایالت په یو پخوانی مندر یا معبد کې د څو ژبو د اشعارو یو مجموعه پیدا شوې ده چې په مجموعه کې د راغلو څو شعرونو ژبه پښتو ده. د دې مجموعې له وجوده روشنلال ملهوتره خبر کړي یو. هغه وایي د دغه مجموعې هغه اشعار چې پښتو دي په دوناګري خط لیکل شوي دي. اشعار د لنډۍ غوندې جوړښت لري. دا شعرونه ځینې خاصې دعاګانې دي. دا شعرونه تر اوسه نه دي څېړل شوي. د دې شعرونو څېړنه او تحلیل به څرګنده کړي چې دا شعرونه کله لیکل شوي دي او د چا دي. د خټ ډول موږ په دې باوري کوي چې دا شعرونه به تر اسلام د مخه زمانو کې لیکل شوي وي. له دغه دوو مواردو سربیره ښایي ځینې نور داسې اشارات هم وموندل شي چې تر اسلامي عصر د مخه د پښتو اثارو د ایجاد ښکارندویي وکړي. خو ما د سملاسي همدا دوه مورده څرګندو چې د پښتو د ادبي تاریخ د لومړۍ دورې په تاریخي پس منظر کې مې یادونه وکړه. لدې یادونو څخه ښکاري چې تر اسلامي عصر د مخه هم په پښتو اثار لیکل شوي دي. خدا چې د ملنده پیڼهو د کتاب اصلي متن زموږ په واک کې نشته او د راجستان له ایالت څخه ترلاسه شوي په دوناګري خط لیکل شوي پښتو اشعار څېړونکو لا نه دي کتلي او نه دي څېړلي نو ځکه موږ تر اسلامي عصر د مخه په پښتو اثارو له لوړو لومړنیو یادونو پرته نور څه نشو ویلی او خپل بحث د پښتو له موجودو ترلاسه شوو اثارو پیلوو. د پښتو ادبیاتو د ایجاد لومړني 3 مرکزونه کله چې سړی د موجودو او لاسته راغلیو پښتو ادبي اثارو پخواني اسناد مطالعه کوي نو راښکاري چې دغه لومړني اثار په ځینو داسې مراکزو کې ایجاد شوي دي چې هلته د پښتنو خپل محلي حکومتونه او قبیلهي نظامونه او پښتانه هلته د خپل ملي هویت او سیاسي اقتدار خاوندانو. په دغه مراکزو کې لرغونی مرکز او د پښتنو پخوانی ټاټوبی غور دی. بل مرکز د کسي غره لمنې دي او درېمې هم ملتان دی. خو مخکې تر دې چې دغه 3 مراکزو کې د پښتو پر ایجادي ادبیاتو خبرې وکړو بهتره به وي دا خبره لا یاده ونه باسو چې د 2مې هجري پیړۍ شاوخوا په غزني کې د لویکانو شاهي کورنۍ موجوده وه چې تر ګردیز او زابلستان پورې سیمې په ولکه کې وي او د منطقې له سیمه ییزو شاهي کورنیو سره روابط هم درلودل. د غزني د لویکانو د کورنۍ قدیم سړی جویر نومیده چې د 120 هجري قمرۍ په حدودو کې د ژوند زمانه وه. د دې کورنۍ قدرت د سبکتګین 315 هجري قمري په وسیله ختم کړی شو. د لوی استاد مرحوم پوهان عبدالحی حبیبي د څېړنو له مخې د لویکانو د کورنۍ نژادي تقارب له غلجي پښتنو سره ښکاره دي او دغه غلجي پښتانه له زابلستان تر غزني پورې ځمکو کې له قدیمه میشو او اوس هم میشت دي.
د غزنی د لویکانو د کورنۍ د یو لویک یو پښتو بیت موږ ته رسیدلی دی. د بیت د ویونکي نوم نه دی څرګند، خو د خانان لویک او د خنچل شاه کابلی معاصرو او په 133 هجری قمری کې ژوندی ښکاري. دغه بیت لوی استاد پوهان عبدالحی حبیبی د سلطان سخی سرور د کراماتو د یو خطي کتاب لا یو حکایت څخه را نقل کړی دی او په اوسنۍ املا استاد داسې لیکلی دی: په زمي غزنا خخید لویک لویانو بایله لویا خطوربه په براغلوم پلوم مملت ازیو پملا. دا لوړ بیت له تاریخي تحلیل وروسته داسې تفسیر شوی دی: څنګه چې د غزنی خانان لویک په جبري ډول مسلمان شوي وو، نو له کابله یو بل لویک دا لوړ بیت ورواستو چې دا لاندې مفهوم ځینې اخیستل کیږي: های افسوس لویک بوت د غزنی په ځمکه کې ښخ شو، لویا خو خپله لوی بایلو ده، زه به لښکر در واستوم، ته د تازیانو یعنی عربو ملګري مه کوه. د بیت له ژبني تحلیل څخه داسې نتیجه اخیستل شوې ده چې د اسلامي عصر په لومړیو پیړیو کې پښتو په شرقي خواو کې پهلوي ژبې ته نږدې وه. د غزني د لویکانو دغه یو پښتو بیت له دې لنډې یادونې وروسته بیرته خپل اصلي مقصد ته راګرځم او د پښتو ادبیاتو د ایجاد هغه لومړني 3 مرکزونه ښیم چې په اسلامي لومړیو پیړیو کې هلته پښتو اثار د ایجاد زمینې درلودې او د پښتو هغه لومړني لیکلي اثار چې موږ ترلاسه کړي دي په دغه 3 سیمو کې ایجاد شوي دي. اول غور د افغانستان یو لرغونی او تاریخي سیمه ده چې د پاچاهیو سلسلې پکې تیرې شوي دي او د دې سیمې پاچاهانو د اسلام د مقدس دین د خورولو په چارو کې هم لویه برخه درلوده. د پښتنو په لرغونو اوسېدنځایونو کې یو هم د غور سیمه شامله ده چې د غور له سوریانو سربیره د پښتنو د ځینو نورو قبایلو نسبت هم له دې سیمې سره ښکاره دی. د پښتنو په قبایلو کې یو لویه قبیله د غوري یا غوریا خیلو پښتنو ده چې د تاریخي اثارو او نسبي تحقیق د کتابونو د روایتو له مخې د کند بن خرشبون بن سړبن په اولاده کې د غوري په نامه د یو تن ذکر راځي. د مخزن افغاني د روایت له مخې د دې سړي اصلي نوم شیخ ابراهیم وو، خو څنګه چې په غور کې زوکړی و نو ځکه د غوري په نامه مشهور و. اولاده یې تر اوسه د غوري او یا غوریا خیل په نامه یادېږي. په غوري پښتنو کې 4 لوی قبیلې شامل دي: دولتیار، خلیل، زیړاني او څمکني، چې بیا د هرې قبیلې ته نور لسګونه پښتني قبیلې او پخې منسوبې دي. د غور د اوسني مرکز چغچران شرق ته اوس هم د دولتیار په نامه یو کلی شته چې د غوري پښتنو د دولت یار د قبیلې له نامه سره اړه لري. د استاد پوهان عبدالشکور رشاد د تحقیق له مخې دغه غوري پښتانه د چنګیز خان چې په 624 کې مړ له بریدونو وروسته له غور څخه کوچېدلي دي، مخ په جنوب او شرق رالېږدېدلي دي. له غوریا خیلو پښتنو سربیره د نورو ډیرو پښتني قبیلو د اوسېدو پخوانی ټاټوبی هم غور او ډیری پښتني قبیلې له دې سیمې څخه نورو سیمو ته تللي او خوري شوي دي. له دغو تاریخي روایتو او اسنادو ښکاري چې د اسلامي عصر په اوایلو کې د غور زیاتره اوسېدونکي پښتانه وو او د دوی ژبه پښتو وه. زموږ د هېواد نومیالي مورخ ارواخان میر غلام محمد غبار په خپل یو اثر افغانستان و نگاهي به تاریخ آن کې لیکلي دي چې د غور قدیمي اریایي ژبې د وختونو په تېرېدو سره خپل ځای ځینو محلي لهجو پښتو ته پرېښود او د غور سیمو ته د پښتنو د پرله پسې مهاجرتونو له امله دا ژبه هلته عامه شوه. د غور له پاچاهي کورنیو څخه یوه کورنۍ د سوریانو ده. په طبقات ناصري کې د قاضي منهاج السراج جوزجاني د لیکنو له مخې د زحاک یا سحاک په اولاده کې 2 ورونه و چې د یو نوم سور او د بل نوم سامو. سوریي مشر ورور او پاچا و او د بلې د لښکرو مشر. تر اسلامي عصر د مخه دوی په غور کې پاچاهي درلوده. دغه د غور سوری شاهي کورنۍ په تاریخونو کې د شنسبانیانو په نامه هم مشهوره شوې ده او دا ځکه چې د دې کورنۍ یو مشر نیکه شنسب یا شین اسپ نومیده چې د پلار نوم یې خرنک و. دا شنسب د حضرت علی رضی الله عنه په زمانه کې مسلمان شوی او د غور باچا منل شوی دی. د شنسب زوی امیر پولاد و چې د خپلو پلرونو نوم بیا را ژوندی کړ. هغه وخت چې ابو مسلم مروزه د بني امیه امیران له خراسان څخه وشړل او د بني عباس په پلوي ودرید، نو امیر پولاد د غور لښکرې د ابو مسلم په مدد وکوچولې او د ال عباس د پاچاهۍ د ټینګښت لپاره ډېرې هڅې وکړې. د امیر پولاد د پاچاهۍ مرکز د غور په مندیش کې و. کله چې دی وفاتېده نو پاچاهي زامنو ته ورسېده. د پښتو د ادبي تاریخ یوه مهمه منبع پټه خزانه ده. په دې کتاب کې د معتبرو پخوانیو کتابونو لکه د شیخ کټه متیزي لرغونی پښتانه او د محمد بن علي البوستی تاریخ سوری په استناد راغلي دي چې د امیر پولاد سوری زوی امیر کروړ چې په 109 هجری قمری کې د غور پر مندیش کې باچا شو. امیر کروړ د غور کلاوي بالشتان، خیسار، تیمران، پرکوشک او نور ونیول. د پاچاهي 2 مرکزونه درلودل، یو مندیش او بل زمینداور و. امیر کروړ ډیر غښتلی پهلوان و چې یوازې ځان به له 100 تنو سره جنګېده. د هم د عباسي دعوت په جنګونو کې ګډون درلود او ډېرې بریاوې ترلاسه کړې.
امیر کروړ عادل باچا او له دې سربیره د به پښتو اشعار هم ویل. امیر کروړ په 1954 هجري قمري کې د پوشنج په جګړو کې مړ شو او پر ځای د زوی امیر ناصر باچا شو. امیر کروړ کوم شعر چې پټې خزانه راوړی دی دا دی: زیم زمری پر دې نړۍ لما اتل نستا، په هند و سین و پر تخار او په کابل نستا، بل په زابل نستا لما اتل نستا. غشي د من میزي برېښنا پر میرڅمنو باندې، په جوب له یونم یرغالم پر تختیدونو باندې، پر ماتیدونو باندې لما اتل نستا. زما د بریو پر خول تاویږي هسک پن منځ او په ویاړ، د اصل سو مې ځمکه ریږدي غرونه کاندم لتاړ، کړم ایوادونه ویجاړ لما اتل نستا. زما د توري تر شپول لاندې دي هرات و جروم، غرج و بامیان و تخار بولی نوم زما په اودوم، زه پیژندویم په روم لما اتل نستا. پر مرو زما غشي لونی ډاري د خن را څخه، د هریوالي رود پر څنډو زم تختی پلن را څخه، رپی زړن را څخه لما اتل نستا. د زرنج صوبه می د توري په مخصو روکړه، په باداری می لوړاوي د کول د سور وکړه، ستر می تربور وکړه لما اتل نستا. پلو وګړو لرا لور پیرزوینه کوم، دوی په ډاډینه خب بامم خیر روزنه کوم، تلی ودنه کوم لما اتل نستا. پر لوی غرومي وینا درومي نه په زندو پټال، نړۍ زما د نوم می بولی پر دریز تایوال، په ورځ شپو میشتو کال لما اتل نستا. دا لوړ شعر د پښتو تر ټولو پخوانی لاسته راغلی شعر دی چې د اسلامي عصر په 2مه پیړۍ کې د غور یو پښتانه پاچا امیر کروړ سوري ویلی دی. تر دې شعر بل پخوانی شعر تر اوسه نه ترلاسه شوی. امکان لري په آینده کې د امیر کروړ تر شعر ډیر پخوانی پښتو اشعار کشف شي. څنګه چې غور د پښتنو یو لرغونی ټاټوب یو دا رنګ تر اوسه معلوم لاسته راغلی پخوانی شعر هم د غسیمې ته منسوب دی. نو په دې اساس موږ غور د پښتو ادبیاتو د ایجاد په لومړنیو مراکزو کې قدیم ترین مرکز بللی شو. د امیر کروړ سوري لاسته راغلی قدیم شعر دغه لاندې ځانګړنې او خصوصیات لري. اول، د امیر کروړ سوري لاسته راغلی پاړکی چې د پټې خزانې پاڼو تر موږ را رسولی دی د متونو د استناد له معمولو نورمونو سره برابر دی. دا ځکه چې پټې خزانې دا متن د امیر کروړ سوري شعر د شیخ کټمتیزي له لرغوني پښتانه څخه راخیستی دی او د پټې خزانې مؤلف د لرغوني پښتانه ماخذ هم راښولی دی چې هغه د محمد بن علي البوستي تاریخ سوري دی او دا په دې معنی چې شیخ کټه د امیر کروړ په باب معلومات او د شعر له تاریخ سوري څخه اخیستی دي. تاریخ سوري ماخذ معلوم نه چې په دې کتاب کې به د امیر کروړ سوري شعر له کوم ځای اخیستل شوی وي. ډیر احتمال شته چې دا پاړکی دی د ویلو له وخته د تاریخ سوري د تالیف تر وخته چې 650 هجري قمري حدودو کې په شفاهي ډول د خلکو په منځ کې خور راغلی وي او د راویانو حافظو تر محمد بن علي البوستي پورې رسولی وي. دا عنعنه تر اوسه زموږ په ولس کې موجوده ده او د پښتو ډیر ادبي اثار په کلیو او بانډو کې د پیړیو په ترڅ کې سینه په سینه انتقالیږي. د امیر کروړ سوري شعر د شعر د انتقال او ضبط روش د شرقي څېړنو له معمولو روشونو سره 100% کې موافق دی، نو ځکه موږ ورته یو مستند متن ویلی شو. دویم، د امیر کروړ لاسته راغلی شعر د اشعارو د معنوي ډولونو له پلوه ویاړنه یا فخریه ده چې د شاعر خپلې بریاوې، صوبې، میړانې او د هغه زمان له شرایطو سره سم خپل افتخارات پکې بیان کړي دي. دا ډول شعرونه ویل هغه وخت په عربو او عجمو کې باب و. د منطقې په ادبي جریاناتو کې دغه ډول اشعارو لاره درلوده. د امیر کروړ له شعر له روحیې سره د برابرو اشعارو او اثارو ځینې بېلګې د اسلامي عصر د لومړنیو پیړیو په شاوخوا کې د سیمې په ژبو کې سړی لیدلی شي او له دې څېړنو څخه نتیجه اخیستلی شو چې د امیر کروړ شعر د خپل زمان له روحیې سره برابر ایجاد شوی دی. دریم، د شکلي جوړښتونو له پلوه د امیر کروړ ویاړنه نه د شرق له دیواني شعري ډولونو لکه قصیده، غزل، ترکیب، ترجیع، مخمس، مسدس او نورو سره یو شانوالی لري او نه 100% کې د پښتو شاعرۍ له خپلو ملي شعري انواعو او اوزانو لکه چاربیتو، بدلو، بګتیو، لوبو او کسرونو سره یو شانوالی لري. نو ځکه ښاغلي حبیب الله رفیع دغه ډول سندرې د پښتو لرغوني سندرې بللي دي او له خپلو څېړنو څخه یې دا نتیجه ایستلې ده چې دا ډول لرغوني سندرې د زړو اریایي سندرو د پښتو د ولسي سندرو ترمنځ د اتصال یوه کړۍ ده. د امیر کروړ شعر هم د پښتو په دغسې لرغونو سندرو کې شاملېږي. که سړی د امیر کروړ د شعر شکلي جوړښت د اوستا د شتونو له ځینو برخو سره پرتله کړي، د دغو یشستونو او د امیر کروړ له شعر ترمنځ ډېر نزدیکتونه لیدلی شي. کاندید اکاډمیسن محمد صدیق روحي ویلي دي چې د امیر کروړ ویاړنه د اوستا له زامیادشت او مهرشت او د ریګویدا له ځینو سندرو سره پرتله کېدی شي.
څلورم، د امیر کروړ شعر د ژبني او لغوي څېړنو له نظره هم د توجیه وړ دی. ځینې ترکیبونه او لغات په دې شعر کې شته چې د پښتو لغتپوهانو او ژبپوهانو لپاره د تحقیق زمینې لري. که څه هم د امیر کروړ شعر له ویلو کابو څخه د پاسه 12,500 کاله تېرېږي او له هغه وخته چې تر موږ را رسېدلی په غالب ګمان په شفاهي او تحریري ډول د انتقال بېلابېل مراحل تېر کړي دي. په دغسې مواردو کې هرومرو په متن کې د لاسوهنو، د کلماتو او لغاتو د تراکیبو د تبدیلۍ امکانات شته، خو موجوده بڼه یې ځینې داسې تراکیب او لغات لري چې په عامه پښتو ژبه کې ځینې اوس متروک دي او دا امکان شته چې د پښتو په ځینو غرنیو لهجو کې لا تر اوسه موجود وي. پنځم، د امیر کروړ له شعر ژبه لا تر اوسه خپله رواني لري، سره له دې چې ځینې لغات یې په عامه پښتو کې نه استعمالېږي، خو بیا هم ژبه ډېره سخته او ناشنا نه ده. او کېدای شي ځینې لوستونکي دا سوال وکړي چې په دې څه د پاسه 12,500 کلونو کې په پښتو کې ډېر زیات ژبنی تحول نه دی راغلی. دغسې احتمالي پوښتنو ته په جواب کې باید ووایو چې پښتو ژبه کې د تغییر او تحول پروسه د اروپایي ژبو حتی د پښتو د ځینو ګاونډیو ژبو په څېر نه ده، او دا ځکه چې د دې ژبې د ویونکو په اجتماعي اقتصادي ژوند کې هسې تحول نه دی راغلی لکه د نورو هغو چې راغلی دی. په ژبه کې د تحول پروسه د ژبې د ویونکو د اجتماعي، اقتصادي او فرهنګي ژوند د تحول له پروسې سره متناسبه ده. که چیرې د امیر کروړ په شعر کې د انتقال د دومره اوږده جریان په ترڅ کې د تغییراتو او لاسوهنو احتمالات هم په پام کې ونیسو، نو بیا د شعر پر ژبه د څه ویلو مجال نه پاتېږي. شپږم، د امیر کروړ د شعر له مطالعې سړي ته تر یوه حده د شاعر فکري سیر او د هغه زمان د پښتنو روحیه او هغه د استاد عبدالحی حبیبي خبره له خپل ټبر سره د امیر کروړ مینه خطرا څرګندېږي. اووم، د امیر کروړ له زمانې وروسته تر څو پیړیو پورې په غور کې د پښتو ادب د ایجاد زمینې نورې وي او د هغه وخت غور په توابعو کې د پښتو ډېر نور اثر هم ایجاد شوي دي چې د دې کتاب په بېلابېلو برخو کې به خبرې ورباندې وشي. د دې بحث په نتیجه کې باید ووایو چې غور لکه څنګه چې د پښتنو په لرغونو ټاټوبو کې شامل دی، دغه رنګې تر اوسه لا د پښتو ادبیاتو د ایجاد لومړنۍ سیمه هم ده.